زه سوچ کوم د غوايي ښکر یې کوم. دی وایي پسونه واخله. دی خوارقۍ ما خیال دا رنګه دی. پورته سر پورته پورته که بابا ګوره ګلابي دی که نه. ما ته پسه راکړې سمه ما زوی ته دغی که په پیسو پیسو یا دغی نه دغی ولې زما ستا دغی ولې درکړو ورور. السلام علیکم. خبره داسې ده چې اختر خو م را نږدې دی. زما د اکاو خوا ته رالم، وایي ډېر پسونه م راوستلي دي، نو دوه پسونه اخلم. دا دوه کسان مزازیان ورته وایي که چیش دي چیشه ګوره موږ خو دا موږ ورته ته وایو چې وروره وزې واخه دوې وزې دوه پسونه اخلي درې وزې واخه د وزې غوښه چې ده خنکه ده نه خرابېږي. دی وایي پسونه واخله. پسونه دی ما خیال دی خوارقۍ ما خیال دا رنګه دی. نو زما وروره زه ورته ته وایم چې ته وزې دا مذاق کار نه دی، نه مذاق دی. نو دی بیا وایي پسې ګوره چې اکا مې دا دی دلې دی او ګل دې ورک کړی دی. خلک وایي ګل یې څه کړی څنګه جې سوی قدرتي راووتو چې پرې اوس دی هلته ولاړ. ښه شکر دی ګل الحمدلله. دې راوستی کومه دی؟ او ګل هم راغلی دی. عجیب پسونه دي کوم پسونه راوستلي دي. زما خو م یو دوه ښه پسونه به راکړې، زما م ورته اراده ده انشاءالله. حاجي دا دې پسونه راوستلي دي، تی بم بیا راځي د حاجي څخه پسونه به اخلي. ګل دا دی زما یا ډېر بې وفا دی، راځي نو ډېر ګران دی. حاجي له راځي څنګه تا واجب بیا چیرې سره پیدا ګل ما وایي د ده خبرې پرېږده. ګله چیش واخلم بورې پسه راکړه ولې باید پسه راکړه بله ته لاس ونیسه پټو کې څو حاجي ته یې راښکاره کړه کوم پسونه دې راوستلي. پسونه هم درښکاره کوم. ما وایي وګوره ماشاءالله ښه هېڅ نه درته وایي. زه سوچ کوم د غوايي ښکر یې کوم. ښه دا بیا ولې بس دا دنیا چې نه د غوايي دا د 1 کروړ پې خبره زما غوايي وکړه. ښکر ولاړ دی. راس بله تیره ته ښکر بله څه بله به تا کار نه لري ها یا چې سر راپورته که ګور سر یې راپورته دا هم ډېر اصل دی. ګور ماشاءالله بلکل ګلابي دی. دا هم د خیر دپاره دری که دا دغی تیاروي ګرځې پکې راس مځکي دیواليان یې ګرځې یو پلار دی، یو نظر، یو دغه دی، یو کاکی دی، یو تیپ توزان والا دی، یو زه وکړه د حاجي صاحب کوشنیان سر پورته سر پورته که بابا ګوره ګلابي دی که نه. بلکل هغسې ګلابي شه ګرځې دا مخ یو ګل ته سوی دی. حاجي له دعا وکړه، حاجي ګلاله له دعا وکړه. ښه دی او پسونه دي کوم زما اکا دا دې پسونه هم راوستلي دي. نو رمه ډورې تللې ده. ښه نور رمه خوا ته تللې رمه به هم در ښکاره کړمه. دا دلې اوس جال ورته جوړ کړی، بیا به تاسو راځئ. پیدا سوي دي دا بچیان. مګر سم سلاسله که بیا خلک ورته خاندي. شه پر نیکه باندې لمسی ډېر ګران یې او ای دا لمسی بیا بې وفا یي، بیا چې نیکه یې ولاړ سي یادوي یې نو بس بیا خدای دې یادوي، خدای دې دوی آباد کړي. دا خبره دې بالکل صحیح ده. په حاجي باندې نو خپل لمسیان ماشاءالله ډېر ګران دي او ډېر یو جوجو دی او بل نوم څه جاجا او په ګل هم ماشاءالله دی ګران دی. داسې خرماوي درکړي په ده ته یې ورکړه ده ته یې ورکړه. دا زموږ یار ته یې ورکړه. دا زموږ یار ته یې ورکړه. داروخان ته پسه اخلي؟ ګل به یو پسه په درخواست کړي. یو ګل یې پر ده نه خرڅوي. دی ورته په ښه شم دی یې ستړي کړي. ګله پسه وراخلي که نه وراخلي؟ ما ته پسه راکړې سمه ما زوی ته دغی که په پیسو یا دغی نه دغی ولې زما ستا دغی ولې درکړو ورور. یاري وایي کیسه تیاري جلا ده تیاري و مینه و محبت جلا دی. پسه چې ګله ورته دغه یې درکړو. جوجو ستا پسه نه دی؟ ما ته یو راکړه ګلاب. دا پسونه تا د چی دپاره چاګېدو لپاره اوس خو نو په دې اختر نه کېږي او که کېږي په ما چې پیدا سوي دي.
مارچ اپریل مې 3 میاشتې اوس پرې چاګېدو لپاره دې راوستلې او صحیح دا به نو انشاءالله ښه ذات والا په 11مه میاشت کې د لاندې لپاره دی تیار ښه 11مه دا کم نسل پسونه دا دي که د کندهار کندهار دی کندهاري پسونه دي او کندهاري نو ډېر ښه پسونه دي شینواري هم کې شته یا شینواري خو څه سوی منده کې شته لیکن هلته منډې نسل یې کندهار دی ښه ګولۍ څنګه ډېرې خوږې دي راخیستې چیرې وې ور بیا جوبونه دې کړي دته یې ورکړه موږ یا خورلڼې د کړي چا به کړي ولې تاسو خوږه شته ولکه سړی له شي ده یوه چونډۍ نسوار سم نه درکړي دلته خرڅ ورکړي خلک بالکل هغسې کله نو د ګل دغه له نو راغلی یا درې له فاته له دا ناجایزه وه کله دا خبر سوی نه دی اول دی خلک نه دی خبر سوی راځه بس ګلاب ته د لې اوه راځه ته به مو ولمبېږه ګلاب وای پسونه رمه تللې ده چې رمه راله بیا به پسونه در ښکاره کړمه اوس چې دوی وایي ګل بوځه ګل ولمبوئ ګل به اوس ناوړله پوځ هلته به ښه ځان ښایسته کړي څنګه ګل اوه یاره کالي دي نو چا در خرن کړله ولې نو تا ماته وایې ماته به دې ویلې ښه دی خوارکۍ د ورور سره ډېر بېزاره دی وایي هغه زه وغوښتل ګولۍ څه وایي وایي د ګل ورور ماته په لاس راکړه زه بیا پانسۍ کړم کښېنه مخ سیټ ونیسه هله را منډې کړه نن مې ګرده مستانه یاران راکش کړو هله را منډې کړه دا ګل وایي زما ورور پر ما ډېر ظلمونه کوي دا ولې نو دا خو نن سبا کیسه ګرده د ګټې پرېږده ولې ګټه یې نه وي کړې هغه سړی د هېچا نه خوښېږي څه وایه ول نو ما خل ګټه نه لري دا سمه خبره ستا به خبره دا رنګه ده د هغه له پسونه به تا ته وایي څه ته برکشا مجلس دې کوي تا ولې دکان خالي کړ ما ورته مزه یم ناپې دی دا ته وا چپس وده ګل ګل دی دا سره کې سپاري چپا بکا زما بابا زی ناس کوله سره گایې لا کنه گایې یا د څه په سم نه پیښه الو ورغه زی سره ماجګاته شي بخیر مطلب سلام کنه کړه د بیکری خالق په هزار ټکو خالق کړه وسی د څه نه دا پاستا سیټ خبر دي شه پټرول نه بل د ګاډي چې بس پر د بل کړي واشي ته باندې دا کومه کوي باندې دا یو توای چې د بل په سره اکثر په کې روس وزل کی بچخه شک دی وری زو چپا خبره نه کله باندې فقوس کې لا لګي زو چې خبره کوي ستانم څه دی جمعګل رملا ستانم دی که جمعګل ستانم جمعګل دی هستی بدماش جمعګل ستا کور چیر دی وطاق کاروبار چیر دی نه صدایم سره کسم کن نجباری در کور در چا مسافره مسافره خدای دې پرده وکړه خدای دې پرده وکړه وروره نو څنګه دی کاروبار چش لري دوکان دی هوټل دی براب دوکان دی اډویر دی چش دی وچې وزې لري دا د اختر موکله ته وه دا به ماله په کوچ کې نه راوستی زه صابون دله راخلم صابون نو ولې په شناخته سترګو دی چم سره کوو نو ما دا دونه پوښتنې پر درلود کې مال مسافره سفر دی بې خطره سه الله قوله ستا خور مور وغامه وزونه ډېر مه غوځه ګانډو ګانډو مه ګایې غول مه خوله ولا راكب باتي وزوج انا بينك بلا كما جاي واخا بلا لا تقوم ستا خو انا سمك وغا ولا قولا تزيد سمك بدا ماجكاركي
ګلم تاسو دې سپکم په دا ماجګر کې مازدیګر پورې زه سپک کړم زویه په دا ماجګر کې دې زه سپک کړم مولوي خیر محمد وایي دا موبایل ګناه لري مولوي خیر محمد وایي دا موبایل ګناه لري او ستا مخ ته وکړه کار ته وکړه ګانډو دا مولوي خیر محمد وایي دا ګناه لري دا خبره مه کوه و ځنګل کلي ته راورسېده اوس به دوه شي چا ودې ویل وکړم که کمیس راڅه کاږي زویه وایه قدم بینې په کوڅ کې د لاسه یې ډکه د خولي کارم دا زویه بنده ونیسه بالا بنده ونیسه ما تا ته دوه وار وویل ته غول مه خوره زویه ورته زه سید یم زه سید یم ورته دی به دې توت ته وخېځم زه ته توتو ته وخېږم زویه دا خبرې روانه یې دیوالونه روانه یې سکامله هغه خبره هېڅ کوه روانه یې دیوالونه روانه وش کوه زویه دا خبر تا ولې وکړه ولا زوی نن سبا په پنچه کار کوي کلي په چاقو کار نه کوي ما په کوڅ کې ډکه ومه دا خبره مه کوه زوی تو پنچه زویه ولا دا خبره مه کوه زوی تو پنچه ولا پیدا کا نه په مینه کې ډکه ومه هغه شي زوی دغه